ټوفک یو سوداګر نیک سړی او امانتګر خلکو به خپل امانتونه هغه سره ښودل. پخوا خو پیاده سفر وی نو دی د خپل کلي نه د تجارت په غرض روان شو چې ته بلې علاقې ته ته هغه خپل څاروي اس ورسره دی او د خوردونوش د خوراک سامان وغیره م ورسره دی خو چې لږ غوندې د کلي یو کوټې بار وته نو یو سړی یو مسافر ورته ولاړ دی اوس کاکا لږ ودرېږه څه وی ته چېرته ځې کاکا زه خو پلانکې علاقې ته ځم دا مسافر ځان یې ورته داسې عجزه کمزورې کوي ما به ځان سره بور نه دی کرۍ به هم درکړم. اوس خلک په دې موټرو سوزکو کې په کرۍ دي او په پاسونو او په خرو باندې او په اوښانو باندې خلکو کرایانې کولې سورلی به پې بوتلې. زه خو خپل څارویو دې وایي چې یاره زه خو هسې م روان یم او ځمه راشه دا لا ښه خبره ده کرۍ به هم ترې والم د لارې ملګري به مې هم شي که یوازې به څه سفر کوم دا به بل ملګري شي وی بس ټیک د په کرۍ ورسره خبره وکړو دواړه روان شو. دا چې کوم سوداګر دی دی په عامه لار روان دی په کومه چې به مخکې دی ته جاري لاره وه چې څه منځې سفر یې وکړو دوه لارې دي نو سوداګر په هغه خپله لار ته دا مسافر ملګري ورته وایي چې هلکه په دې لار لاړ شه او ورته دا خو ما ته نه معلوم وي دا خو ډېره لنډه ده وي زه ما ته نه معلوم وي ما ته معلومه ده که نه هغه ملګري ورته وایي دا ډېره نږدې لار ده او ما ته معلومه ده او زر به پرې ورسو او دا ته چې په کومه دې دا خو ډېره اوږده ده او په دې لاره کې اوبه هم شته او ګیاګانې هم پکې شته او مزېداره لاره هم ده. نو سوداګر خوشحاله شو چې دا خو خبره شو یو نږدې لنډه لار ده او د دا به هم پکې لیدل لږ وینو روان شو. تلل تلل پیاده مزلې وې هغه لاره په یو لوی خطرناک ځنګل ختمه شوه خو چې څنګه لاره ختمه شوه په یو خطرناک ځنګل باندې هغه د سوداګر هغه ملګري چې دا چا ټګي ورسره وکړه د اس نه یې ټوپ کړې او دې شا کې یو لوی خنجر پټ کړی و او لوی چاړه هغې راوویسته او دې سوداګر ته یې دقسې ونیوله ویې راکوش دا خو ما سره ظالمه دوکه وکړه او یو سوداګر وایي چې یو خوا بل خوا مې وکتل لومړی انسانان هم پراته وو د چا کپړې پرتې وې د چا هډوکي پراته وو ویرېدم چې خدای دا څه په مصیبت وړېدم وایي ما وی دې سړي ته چې داسې کار دی چې ته دا څه کې دا خو د مال او دولت دپاره کې دا اسم ستا دی دا واله او چې ما سره څومره پیسې دي هغه هم در کوم هر څه واله او ما پرېږدم وایي دا سړی راته وي په خندا شو چې اول به تا ودنم وروسته به ستا مال قبضه کوم دا خو چې تا پرېږدم نو خو سبا به یو ته م وویل بل ته به م وویل بیا خو زما ژوند په خطره کې شي لومړی به تا ودنم او د هغې نه پس به دا مال زمی دا سوداګر ورته وایي چې ښه یو کار بیا وکړه اوس بیا رچېدم داسې وکړه چې ما پرېږده چې یو دوه رکعته لمونځ وکړم دا رونو د مسلمانۍ طریقه ده ګوره چې تکلیف درته ورسي نو الله ته په مانځه ودرېږه وایي چې ما پرېږده یو دوه رکعته لمونځ کوم وایي داسې ویې خندل وایي چې دا څومره کپړې دلته پرتې دي که نه دې ټول دغه دوه رکعته کړي دي چا زیات هم کړي دي وایي مانځه باندې نه دي خلاص کړی زه کم پکې دوه رکعته وکړه وایي په مانځه باندې ودرېدم الحمد مې شروع وکړه خو چې صورت له ورسېدم نو صورت رانه هېر شو یاري په سړي که نه خدای څه ووایم وایي اتفاقا یو آیات مې خولې له راغی د قرآن شریف داسې یو آیات دی د دې موقع سره پوره مناسب آیات و امن یجیب المضطر اذا دعاه امن یجیب المضطر اذا دعاه چې یو سړی په پریشانۍ او په تکلیف کې مبتلا شي دغه پریشانۍ او تکلیف والا به د تکلیف نه څوک خلاصوي بې د الله د ذات نه بل څوک شته چې پرې خلاص کړي نه وایي دا آیت راباندې دا شی بند کوه وینه دا په دماغ پریشاني جوړه غرار نو دا آیات را باندې فوراً مې الله دې خولې له راوسته موقع مناسب امن یجیب المضطر اذا دعاه چې یو سړی پریشانه شي او الله ته سوال وکړي نو پریشاني ولا ما سوا د الله نه به څوک ختمه کړي نشي ختمولی وی دا آیات چې مې څنګه د خولې نه ووت ورپسې نور رانه څه هېر دي
وی دې کې مې د اسونو ټپال واورېد د خپو څوک شاخ سوار را روان دی په تېزۍ را روان دی وی دا ګنډکپ چې دا ما پسې چاره راستې د ویدې هغه ته ور مخامخ شو چې دا خو بل څوک په ما پسې څوک راغی که څه چل دی وی هغه شاخ سوار چې را نږدې شو که نه هغه سره یو نیزه وه وی دغه غل دغه ډاکو یې په هغه نیزه باندې وو یو غزار یې ورکړ یو مضبوط شلق یې ترې وویسته او ویې غورځو او یې اور پرې بل شو په هغه ډاکو باندې لمبې ترې خېچ وی زه د خوشحالۍ نه په سجده پرېوتم مونځ رانه پاتې شو چې سر مې راوچت اوس هغه شاه سوار د اس نه راکوز دی او نیزه ورسره ده وی ما ته ویې ښه په اطمینان مونځ وکړه الله د غټ مصیبت اخلاص کړه وی مې چې ته څوک یې اوس په هغه کانکپ اور بلیږي لمبی دی پی مردار پروت تے وی ما تے وی کہ ذرا دی آیات اما یجیب المستر اذا دعا دی غلام دیما کاچے کل پا مانزا ادرے دے اللہ تا دی رجوع کرا نو دا اسمان دا اللہ دا اسمانو نا اجرا قیدر وی مونگوی چیسا ناشنا کار خو پیخ وی چی بیا دی سورت شروع کا سورہ فاتحہ او دا آیات تے وی چی اما یجیب المستر وی اللہ فرشتو ته اعلان وکړ چې پلان کې دی کې ما یو بنده دی ما ته فریاد وکړ څوک به ورسي وی ما وی چې الله ما له اجازت راکړه زه ورسم امداد یې کوم نو تعالی دا آیات د خولې نه خلاص کړی نو چې زه امداد لره ورسېدم زه فرشته یم او د آیات غلام یم واقعي ورور زمون عقیده بدی او زمون ایمان بدی چې مصیبت راوستونکي الله دی او لرې کوونکي هم الله دی او د مصیبت در بغیر د الله نه بل څه خلاصولی نشي او الله ته د رجوع کېدو او الله ته د مخامخ کېدو د فریاد بهترینه طریقه منځ دی منځ الله پرې خوشحالېږي